قربان مشم ډاکټر صاحب په لوی رب مسپارم. الله محافظ او ناصر شه ان شاء الله. د دې ملت د دې خلکو دعاګانې در سره دي او په ظاهري څهرې د چا باندې مزئ. یقیني د کوم آرټیکلونه کوم لیکنې چې کوي هغه زړه ته کته کېږي. د علي قدر امیر المؤمنین لوی ملا صاحب په باره کې دا یوه لیکنه کړې ده چې هغه ته باید د ملي اتل لقب ورکول شي او دا ملي اتل ده. بلکل هغه د دوو جهادونو رهبر او هغه څه یې وکړل چې دنیا ته تاریخ پرېښوده، ما ته یې ونه منله. په داسې یو حالت کې ټول امارت رهبري کوه چې هغه یو د خټو کور په یو څو کیلومترۍ کې د امریکایانو د بیسې موقعیت درلوده. دا هم یو کرامت چې الله پاک اشغالګر قوتونه پرې ړانده کړي وو. ټوله دنیا یې ورپسې چاڼ کړه، په میلیونونو ډالر انعام یې په باندې ایښی و. لیکن رب لا یزال چې هغه ته مرګی لیکلی و او له دې فاني نړۍ نه یې سترګې پټې کړې. ای کاش چې نن هغه وای او هغه د امریکا امپراتوري چې دی پیشبیني کړې وه د افغانانو په لاس به الله نسکوره کوي، هغه یې په خپلو سترګو لیدلی وای. ای کاش چې هغه وای د امریکا د زوال شیبې لیدلی وای. ای کاش چې هغه وای هغه خبرې چې ده کړي یکایک په خپلو سترګو لیدلی وای. خو موږ ته د غیرت تاریخ پرېښی ده، د هغه مینار غیرتونه، د هغه لوړ هدفونه الحمدلله یو په بل پسې پلي کېږي. هغه په وطن، په دین او د مسلمانانو د افغانانو په عزت مین سړی و. هغه یو باشهامته، با استعداده، هوښیار او زیرک انسان و. الله پاک د هغه دنیا ورته ښایسته کړي. او بل د اردو عسکرو شټاسری شړونګا او برینګا بابا د ارګ د سیمټي دیوالونو شاته ناست یو پردی، یو مظلوم، یو بیچاره ولسمشر په اصطلاح تاسو ته بیا د جنګ امر کړی ده تر څو مو د جنګ په لومړیو لیکو په طالبانو باندې مړه کړي. د دې وطن نه دفاع د موږ حق ده. د دې په مخ کې که هر څوک د موږ مخې ته درېږي د اسلامي امارت د غازیانو تر مخ، هغوی به پې باندې سرپو نه کړي. له تاسو نه مو هیله دا ده چې د صلیبي جګړې د اور خوراک ځان مه جوړوئ. کور به لرئ، پلار به لرئ، عزیز او تربور به لرئ. سبا به لکه خلقیانو پرچمیانو غوندې چې دې ملت ته سترګې نه درلودلې او ټیټې سترګې ناست و، ټیټې سترګې کتل، تاسو به هم هماغه حشر وي. دلته هر اشغالګر چې راغلی ده، هر ښامار چې راغلی ده، خو له دې خوا نه افغان قهرمان له تورې سره د هغه په ستوني ورننوتلی ده. دا د امپراتورانو هدیره ده، دا د احمدشاه بابا خاوره ده، دا د میرویس خان نیکه د اتلانو خاوره ده، دا د ملا عمر، د اختر محمد منصور صاحب او د شیخ هیبت الله د اتلانو خاوره ده. دا د هغه مشرانو خاوره ده چې هر وخت دلته هر چا په دې خاورې یرغل کړی ده، خو له دې جینه رسوا او شرمنده بیرته تللي دي. نن چې د امریکایانو د زوال شیبې راغلي دي، د اردو عسکره ته یې مخې ته مه درېږه، ته له دوی نه دفاع مه کوه. دا څو د غرب تالي سټې چې په ارګ کې ناست دي، دا په تا باندې ځان ساتي، دا د تا د کونډو د یتیمانو پروا نه کوي. ته به د اور خوراک یې، ته به د دغه صلیبي جګړې د اور د لمبو خوراک یې. تا نه مو هیله دا ده چې مرګ دې خراب، آخرت کې به م شرمېدلی او ذلیله د همدغه صلیبیانو تر څنګ ولاړې. د دې ملت په مقابل کې مه درېږه. دا یو عظیم ملت ده. دا جګړه د افغانانو د دې جګړې ګټونکي دي. دغه د جنګ ټورنمنټ چې امریکایانو دلته جوړ کړي وو او روزانه یې دلته افغانان شهادت رسول، د دې جګړې فاتحین افغانان دي. دا خاوره د مونږ ده، د دې خاورې واکمنان باید مونږ اوسېږو. دا د امریکا کوم ایالت نه ده، دا نیوجرسي او واشنګټن نه ده چې امریکایان به تر ابده دلته واوسېږي. د ټرمپ خبرې به مو نن اورېدلې وي. دلته د ناکام امریکایي جنرالانو پروژې نورې نه چلیږي. دلته د CIA د مزدورانو د امرالله صالح غوندې خلکو او هغه خلک چې د امریکا په اوږو باندې دلته راغلل، نور د هغوی د پای شیبې دي. دا وطن د دې وطن اصلي بچیانو ته پاتې ده. دلته به الهي نظام راځي، شرعي نظام به راځي او د دې په مخ کې څوک خنډ نشي جوړولی. موږ له دې جګړې نه ستړي نه یاستو. د دې وطن د نوامیسو دفاع په افغانانو باندې فرض ده. موږ د یو مقدسې جګړې په نیت باندې د موږ شاه زلمیان، د موږ غازیان
د جنگ میدانونو ته ځي، د شهادتونو په نیت باندې ځي. له مرګ نه موږ مه هېروئ. شټاسری ولسمشر ته وایم طالب هغه څوک نه ده چې تی په تعرضي پرړ او ډزو باندې وډار کې. شټاسر یا شړونګا او بړینګا اشرف غني طالب هغه څوک نه ده وای ازمودن خطاست چې ته به طالب په مرګ باندې وویروې. طالب هغه څوک ده هغه د مرګ وسایل په خپل وجود پورې تړي او راځي د تا په ارګ او د سیایي په مرکز باندې حملې کوي. ته که نرې خپل بچي دې راوله. د ټولو ارګ مشینانو ته وایم، اروپایي سکشویانو ته وایم که د جګړې شوق لرئ نو د جګړې ډګر ته راسئ. پوچ او پحش مه وای، راځئ چې په ډګر سره معلومه کړو. موږ او تاسو د 18 کاله فوټبال او کرکټ نه ده کړی، یو په بل مو سرپه نه ده کړی چې څومره زور در کې وازمایلی ده. موږ پوهېږو هغه ټانک چې ته پکې سپورې نن د تیلو پیسې نه لرې. موږ پوهېږو هغه عسکر چې د امریکایانو ټوپکې په اوږه او نن ته تنخوا نه لرې. موږ د تا له دې پرسوده نظام نه، له دې شړېدلي نظام نه خبر یو. موږ پوهېږو چې تاسو لکه لیوني سپی غوندې یو بل سره داړئ، په حکومت باندې ملانجه ده، حتی د کابل په ښاروالۍ باندې نه سره جوړېږئ. تاسو دا وطن نشئ جوړولی. د دې وطن جوړونکي او معماران را روان دي. هغه خلک را روان دي چې واقعي به دا وطن جوړوي. د دې مظلوم هیوادوالو فکرونه به جوړوي، د دوی عقیدې به جوړوي. دا وطن په موږ حق لري او د دې وطن نه به دفاع کوو. د اردو عسکره بیا درته وایم په ځان رحم وکړه. د دې صلیبي جګړې د اور خوراک ځان مه کوه. سبا به د بچي چاته نشي ویلی چې د ما پلار له صلیبي یرغلګرو سره اوږه په اوږه د ما د تره په کور چاپه اچوله په دې جرم چې د ما تره او د اکا زوی د امریکانو په مقابل کې ټوپک راجګ کړی. د اردو عسکره ډېر بد ژوند ده، ډېر د خجالت نه ډک ژوند ده، ډېره غلطه لار دې راخیستې ده. د تا په مرګ له زړه نه خفه کېږو، خو مجبوریت مو ده. ته سپر یې، مجبور یو چې تا سپر له مخې لرې کړو، اصلي هدف ته ځان ورسوو. د تا هغه څوک چې په ارګ کې ناست دی هغه ته ځان ورسوو تر څو په عدالت پلی کړو. تاسو د اور خوراک کې هستئ. ارګنشینان، وزیران، د پارلمان وکیلان خپلې مزې کوي. بچیان یې په یورپ کې په اعلی پوهنتونونو کې درسونه وایي، لیکن د تا بچی زه پوهېږم چې نن شپه به په نهاره ویده سوی. زه پوهېږم د اردو عسکره چې د تا په کور کې به نن د روژه ماتې لپاره قطخ نه و، خو دا د تا مجبوري ده، دا د تا کم عقلي ده، دا د تا ساده توب ده چې ته د 10,000 افغانیو لپاره د اور خوراک ګرځې. بچیان د یتیمان کېږي، کونډه ښځه د بې سرپرسته کېږي، د یو فامیل سرپرستی له لاسه ورکوي او نتیجه هیڅ د په لاس نه راځي. د دې نظام خلکو د تا په وینو ځانونه وپړسول. د دې نظام خلکو وزیرانو د تا په قربانیو باندې خپل بچي د یورپ په اعلی پوهنتونونو کې درسونه وایي. ته د بیګا په کور کې ډوډۍ نه لرې. وزیران د مس په دوبۍ، په امارات او په لندن او په واشنګټن کې چکرې وهي. د افسوس ځای دا ده پردی توپک د له اوږې نه کته که، دا تا ته فایده نه کوي. دا پرون کمونستانو نه پوښتنه وکړه، د انګریزانو له غلامانو نه پوښتنه وکړه چې د هغوی حشر څه سو. د افغانستان تاریخ وګوره چې په دې تاریخ کې اتلان څوک یاد سوي. شاه شجاع یاد سوی که نه احمد شاه بابا؟ کارمل یاد شوی که ملا عمر صاحب یاد شوی ده؟ د دې تاریخ اتلان هغه څوک دي چې چا د اشغالګرو په خولې کې سوک ورکړی ده، نه هغه څوک چې د امریکانو ټوپکې اخیستي. ته تر رازق غښتلی نه، خو لیکن طالبانو د میلر په غیږ کې مردار که. ته تر عزیز الله کاروان غښتلی نه، لیکن طالبانو د یو ډمې په غیږ کې مردار که. ته تر اسدالله خالد غښتلی نه، لیکن طالبانو داسې عملیات ورته وکړه چې د آباد لپاره پنچر سو. نور نشي کولی چې عیش او عشرت وکړي. ته د کرزي تر رور غښتلی نه، لیکن طالبانو پوهېږي څه ورسره وکړه. ته تر ډېرو نورو هغه خلکو قمندانانو چې د فرعون او د سپیو د خره لقبونه امریکانو ورکړي وو، تر هغوی غښتلی نه، لیکن طالبانو یې چاره ورکړه. اروپایي سکشویانو تاسو ته وایم، په عربو کې څو فاروکشانو تاسو ته وایم، آینده مو ډېره خرابه ده. افغانستان مو په ځان سره تبۍ کړه. دا خاوره د اتلانو خاوره ده، دا خاوره د هغه چا خاوره ده چې د څو زندانیانو په مخ کې د امریکا امپراتوري نسکوره کړه او د هغوی پښو ته ولوېده
د اوربند غوښتنې درنه کوي. بله خبر درته دا کوم چې امریکان به هیڅکله نور بیرته لیورس د افغانستان جګړې ته راونه ګرځي، ځکه هغوی پوه دي چې دلته اتلان لا شته، دلته زمري لا شته، دلته هغه څوک لا شته چې د امریکانو په خولې کې غاښونه حساب کړل. امریکانو ته طالبانو خپل زور قوت په وطن مینتوب او په دین مینتوب ښودلی. امریکانو دا فکر کوه چې موږ به په اسلحو په کروز او په مزایلو طالبانو وډار کړو، لیکن د طالبانو فداکاري چې ولیدله چې هغه وسایل هغه بارود چې نړول کوي هغه طالب جان په خپل وجود پورې تړي، راځي د مظلومانو انتقام په شوراب او په ګرینویل چاو د دوی په متعددو بیسونو کې له امریکانو نه اخلي. نو طالب د ډار سړی نه ده، طالب د چا په بدماشیو نه ډارېږي. دا ګز دی میدان، د جګړې شوق مه کوئ. د اردو عسکره په تا لوبې کېږي، ته خبر نه یې، د تا تنخوا ستا خو تا ته یې درکوي نه. هغوی پې خپل شراب او کباب خوري خو تا ته د وچې ډوډۍ پیسې نه درکوي. د افسوس جای ده، سر له سبا د ټوپک کېږده، راسه د اسلامي امارت له مجاهدینو او غازیانو سره یو ځای شه. موږ به د غاړه کې ګلان واچو، موږ درته هرکلی وایو، موږ د زړه ته سینې ته نږدې کوو، موږ سخې نه درپسې کوو، پیغور نه درکوو، خو دا تریخ حقیقت ومنه چې ته غلام او د امریکانو ټوپک د تا په اوږه او خپل د ورور په کور باندې ورځې. د شرم جای ده، د افسوس جای ده. سر دې په ګریوان کې کته که د 5 دقیقو لپاره فکر وکړه چې دغه شین سترګې امریکانو سره تا څومره مظلوم افغانان ځورولي دي. له دې پسه یې مه کوه، نور جرم ته د پای ټکی کېږده، نور دا د غلامۍ زنځیر له غاړې لرې که. له هغه اتلانو نه وشرمېږه چې اوس په زندان کې اتکړۍ تا ورته اچولي، تی پیرداري کوې، لیکن په زندان کې همغه ناز مریان اوس هم تا ته وایي چې ته غلام یې. هغوی په زندان کې په اتکړو کې آزاد خلک دي، لیکن ته د هغوی پیردار، ته غلام یې. هغوی په محبسونو کې درسګاوې جوړ کړي دي، تعلیم کوي، مدرسه یې جوړه کړې، حافظان د قرآن سل علما سل په زندانو کې، لیکن د تا کار چرس او پوډر او شراب او بوتل او کت او پورته نه. مه کوه. آینده به لرې، قوم به لرې، عزیز به لرې، تربور به لرې. د شرم جای ده. پیغور بیا هم درته وایم، پیغور نه درکو، خو دا واقعیت را سره ومنه چې ته یو غلام، یو مزدور، یو پردی پال، د څو عیاش او فاحشو ساتونکی، ته په هر کې د څو ډمو او د څو سندرغاړو او د څو ناموس فروشانو ساتونکی، ته په هر کې د یو څو فاحشو بد اخلاقو ساتونکی، ته د یو څو د پارلمان د غلو ساتونکی، وکیلانو ساتونکی د غلو، ته د سنا د مجلس د هغه رئیس ساتونکی چې داعش پروژه تمویلوي او د تا افغانان وژني، ته د سنا د مجلس د یو څو شرابخورو ساتونکی، ته د یو څو عیاش او فاحشو والیانو ساتونکی، ته د وطن ساتونکی نه. که ته د وطن ساتونکی وای نو تا به دا وطن له امریکانو نه ساتلی و. که ته د وطن ساتونکی وای تا به خپل سرحدات ساتلی و. که ته د وطن ساتونکی وای د ما په کور به شین سترګې امریکان نه راتلل. داسې د امریکا امپراتوري نسکوره شوله. دا د تا د ورور بهادري ده، دا د تا د تربور بهادري ده. د اردو عسکره تی په غلامۍ کې مړ شوې، هغه په دښمنۍ کې زنځیرونه لاس کې پراته دي یا په شهادت رسېدلي دي. ته ورسه د هغه شهیدانو په قبرونو شخې جنډې وګوره چې له امریکانو سره په دښمنۍ کې په شهادت رسېدلي. ته د هغه فدایانو سوي جسدونه وګوره چې د امریکانو بیسونو ته یې ځانونه ور رسول. ته هغه 20 ساعتې ته غلام او مزدور، لیکن د مونږ غازیان همغه 20 ته ننوځي په امریکانو باندې. رڼا ورځ توره شپه کړه، امریکان چې له افغانستان نه وځي دا د امریکانو مجبوریت ده، ځکه د دې خاورې مالکان ما وتایو. راځه سر له سبا عهد او پیمان وکړه له خپلې کورنۍ سره، له خپل الله سره، ټوپک دې کېږده، نر غوندې راشه د طالبانو صفونو ته. موږ درته هلکلی کوو، موږ د قدرداني کوو. د طالبانو د جذب او جذب کمیسیون لمبرونه که در سره نه وي موږ به یې درکړو، غاړې کې د ګلونه اچو. یو ځل بیا درته وایو د موږ سینې د تاسو لپاره خلاصې دي، موږ غیږ درکوو، مینه درکوو، محبت درکوو. او دې کې به د عزتې ټوپک سره دی راسه، رینجر او ټانګ هم د سر راوړه، نر غوندې راشه، نور له دغه د غلامۍ له ژوند نه توبه وباسه. یو شعر هم درته ډالۍ کوم، په ده باندې هم غور وکړه. وایي جوګنه د بزدل ځوان چې د چا یار شي یار هغه ده چې په سخته کې په کار شي، او
چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نه شي داسې سر دې له تنو ځینې ګزار شي او چې مینه د وطن وي هیره کړې مین نه ده که د مینې ټول گفتار شي چې مینه د وطن وي هیره کړې مین نه ده که د مینې ټول گفتار شي او دا چې ورکه دنیا کې هنګامه وه غازیان خو پوهېږي قطر سنګرونه دفترونه دا چې ورکه دنیا کې هنګامه وه نن مې هغه یار دنیا کې بیا اظهار شو او سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي او په غلي مې ټنډه پریوځي په قار شي د افغان د افغانیت دا علامه ده یرغلګرو تاغزي وګرځي او خار شي نرې مه بوله د ښځو په جم ښه دی چې کافر سره ملګری څوک په لار شي او له مغرورې نړۍ جوړه شوه سالګره له مغرورې نړۍ جوړه شوه سالګره او خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره ای د تورو خاورو لاندې قلندره سر راپورته که ملا محمد عمره د افغانستان اسلامي امارت محمدي سپین بیرغ قربان مشم چې چا موږ سره په لایف کې برخه اخیستې چا شیرینګ کړی الله دې ټولو ته اجر ورکړي الله پاک دې موږ او تاسو متحد او متفق لري د تاسو مینه دې نه هېرېدلو ده یقیني کله کله چې موږ نه لایف قضا شي زه په خپله قاري صاحب ډېر خفه یم خو مجبوریتونه دي انشاءالله العزیز تر خپل وس پورې کوشش کوو تر څو د تاسو خدمت ته راشو د تاسو د مینه د تاسو محبت له موږ سره له قاري صاحب سره له دې اسلامي امارت سره له دې بیرغ سره دا د هېرولو نه دي تاسو د موږ په زړونو کې ځای لرئ او موږ او تاسو ټول به د دغه بیرغ د رپولو لپاره کوشش کوو په لایف کې هر وخت کې موږ سره برخه اخلئ د تاسو د موږ او دغه لایفونه نه تنها د افغانستان په مزدورو رسنیو بد اغېزه کړې په نړیواله میډیا کې نړۍ خوځولې ده دا را سره ومنئ دا به تاسو په خپل هم لیدلي تر اوسه پورې داسې رسنۍ چې په پښتو خبرې کوي 2000 لیدونکي نه لري لله الحمد د موږ او تاسو د اتفاق او د اتحاد له برکته هره شپه د موږ لیدونکي 10,000 12,000 8,000 اوزره دا ډېر لوی تعداد ده نړۍ مو خوځولې په مطبوعاتي ډګر کې مو د غرب کاتالیسټو دیموکراتانو او جمهوریت خواهانو ته ماته ورکړې او هغه د بیان ازادي سي دوی چغې وهلې نن موږ ورته ښیو د بیان ازادي دې ته وایي مخالف په خلاصه سینه په ورین تندي ورسره بحث کوو اگر که دوی کنځلې کوي بیا هم وخت ورکوو لیکن موږ ته دا وخت د دوی په میډیا کې نسته موږ که په میډیا باندې صرف دومره خبره کوو چې امریکایان اشغالګر دي زندان او زولنې مو لاس ته لویږي د زندان د تورو تنبو شاته لویږو ځکه د بیان ازادي ده دیموکراسي او جمهوریت ده په لوی رب مو سپارم الله مو جنتیان کا الله مو په خپل دیدارو نظام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته